السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د کاین ماسټر یوه ډېره جالبه او زبردسته طریقه درښیم. ملګرو کاین ماسټر خو به تاسو پیژنئ چې کاین ماسټر دا په موبایل کې د ویډیو ایډیټر دپاره کارول کېږي، یعنی په موبایل کې چې کومې ویډیو ایډیټ کېږي هغه د کاین ماسټر په ذریعه باندې ډېرې ښې سره ایډیټ کېږي. نور اپلیکیشنونه هم شته د په هغې سره هم ایډیټ کېږي، خو په کاین ماسټر کې چې ده هغه ډېر زبردست او ډېر زیات اپشنونه پکې دي د ایډیټ کولو. نو ملګرو که چېرته تاسو ته د کاین ماسټر په باره کې ټول معلومات پکار وي نو ماته په کمنټ کې وکړئ. انشاءالله زه به یوه ویډیو جوړه کړم چې په کاین ماسټر کې په ښه طریقې سره صرف ویډیو ایډیټ کېږي او کوم خاصیتونه کاین ماسټر لري. نو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د خپل ټیلیګرام چینل لینک درکړم، په هغې کې به زه تاسو ته کاین ماسټر هم اپلوډ کړم، نو هغې څخه یې ځان ته ډاونلوډ کړئ. اول دې خبرې ته راځم چې موږ کله د موبایل سکرین ریکارډ کوو، مثلا چاته یو طریقه ښایو یو څه ښایو چې مثلا په دې ځای کلیک کړه بیا په دې ځای باندې کلیک کړه، نو هغلته موږ یو کرښې غوندې ترېنه تاوو چې یاره هغه کس ته معلوم سي چې دغه ځای ده په دې باندې کلیک کړه، په بل ځای باندې مه کلیک کوه. خو مثلا سکرین ریکارډر کې که موږ څخه یو ځای پاتې شي نو بیا موږ هغه کرښې په کومه طریقه تاویږو، نو داسې خو نشو کولی چې بیا موږ د یو شي دپاره دوباره سکرین ریکارډ کړو، داسې خو نشو کولی. خو د دې لپاره زه تاسو ته په کاین ماسټر کې یو داسې ځای ده چې هغلته کرښې ترېنه تاویږي، هغه ځای زه تاسو سره شریکوم او ټوله طریقه یې درته ښیم چې په کومه طریقه ترېنه کرښې تاوو. ملګرو که چېرته تاسو ته د موبایل د سکرین څخه د ویډیو ریکارډ کولو اپلیکیشن پکار وي نو په هغې باندې ما ډېره جالبه او زبردسته ویډیو جوړه کړې ده چې کوم یو اپلیکیشن موږ استعمال کړو، کوم یو اپلیکیشن ډېر غوره دی موږ دپاره چې په هغې کې ډېر زیات خاصیتونه وي، نو په هغې باندې ما ویډیو جوړه کړې ده. د هغې ویډیو لینک به زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم یا په آی بټن کې تاسو کولی شئ چې د هغې لینک پیدا کړئ. نو اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو درته شروع کوم. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب خواته د ګنټې په نښان کلیک کړئ. نو ملګرو زه اوس د موبایل سکرین ته راغلم او دلته تاسو ته کاین ماسټر خلاصوم. دا د کاین ماسټر مې خلاص کړ او یو نوې ویډیو ورته اپلوډ کوم ستاسو په مخ کې، کومه چې ما د موبایل سکرین څخه کړې ده. نو په هغې کې به زه تاسو ته ښیم چې د یو ځای څخه کرښې په کومه طریقه تاویږي او کومې کرښې موږ په کاین ماسټر کې تاوولی شو. نو ملګرو دغلته یو ویډیو د زه راخلم، نو دغه ویډیو ده صحیح شو ملګرو، دا ویډیو مې راواخیستله. نو زه تاسو ته ښیم چې څنګه طریقې سره موږ کولی شو چې کاین ماسټر کې دغه کرښې تاوی کړو. اصل کې خو داسې ده چې په ویډیو د سکرین ریکارډر څخه هم کولی شو، خو لیکن اوس مثلا یو ځای موږ څخه سکرین ریکارډر کې پاتې ده، اوس دلته په کومه طریقه کوو. نو دغه لایر باندې به کلیک کړئ، دغه لایر باندې چې په دې باندې مو کلیک کړ بیا به تاسو دغه برش انتخاب کې دغه قلم ځای به ووهئ. صحیح شو، یو منټ زه تاسو ته په نښه کوم. نو دغه یو ځای په کاین ماسټر هر کاین ماسټر کې دغه شته ده. نو ملګرو چې دغه د برش دغه د قلم ځای مو ووهه نو دې څخه وروسته تاسو ته ټول اپشنونه راغله. اوس مثلا دغه د اوس یو زه تاسو ته په نښه کوم. صحیح شو، نو اول دغه ته راځم، دغه ګرد انتخابوم. صحیح ده، دا وګورئ اوس تاسو چې کاین ماسټر کې یو ځای نښه کوئ نو دغه شانتې ګرد به په نښه کېږي، نو رنګ هم ورته تغییرولی شئ. صحیح شو ملګرو، هغه د رنګ اپشن چې ووهي رنګ تغییرېږي ورته. صحیح شو، بیرته مې سور ته واړو، نو اوس مې تور ته واړو. نو اوس ملګرو هر قسم رنګ ورکولی شئ، نو دا تاسو پورې اړه لري. نو دا شو ګرده نښه مثلا موږ کاین ماسټر کې یو ځای ته په کومه طریقه کوو. اوس مثلا دا بیرته ورانوم زه، نو د دې د ورانولو دپاره دغه لاندې پنسل پاک ده، په دې چې کلیک کړئ نو دا بیرته ورانیږي. نو اوس دغه بل انتخابوم. صحیح شو، اوس مثلا یو ځای ته چارکونجه نښه کوئ تاسو، نو ملګرو خپله یې وګورئ. نو دا هم بیرته ورانوم، مثلا یو طریقه تاسو ته ښیم زه. نو ملګرو دې سره دې څنګ ته دغه ګرد چې ده دا چې کلیک کړئ، مثلا یو شی ګرد پټوئ تاسو. صحیح شو، له پاسه پې دغه هغه راولئ، دا ګرده ټکی راولئ.
نو دا د دې دپاره او دغه بل چې ده دا ګرد نه وي مثلا چارکونجه یو شی تاسو پټوئ داسې صحیح شو ملګرو دا د خپله وګورئ نو دا ټول ورانوم بیرته دا دې وران مې کړه نو هغه بره اپشن بیا وهو اوس دا چې مو ووهه دغه ضرب علامه مطلب یو شي ته تاسو د کراس یعنې د ضرب علامه ورکوئ نو دا د دې دپاره شو دغه نښه نو ملګرو کاین ماسټر کې ډېر زیات خوبیانې دي او انشاءالله د دې په هکله به زه تاسو ته ویډیو جوړه کړم نو دا قلم چې ووهې دغه بره د دې مطلب دا ستاسو د خوښې مثلا هر هغه چې کوئ نو هر رقم کرښه ته ووایئ دا مرانوم بیا به دغه ځای وهئ او دې خواته دغه هغه چې د مطلب دا هم ستاسو د خوښې خو دا لږ داسې پیکه غوندې د څنډې داسې هغه دی صحیح شو ملګرو نو دا هم بیرته ورانوو او دې څخه څنګ ته چې کوم ده اوس ودرېږي 1 منټ دغه باندې کلیک کوو د دې مطلب د دواړه طرفه غشي جوړیږي مثلا یو شی تاسو هغه کوئ د دې به دواړه طرفه غشي جوړیږي صحیح شو ملګرو نو دا د دې دپاره شو دا هم بیرته ورانوو نو دغه باندې بیا کلیک کوم د دې مطلب یو شي ته اشاره کول په یو غشي سره صحیح شو ملګرو نو دا د یو غشي دپاره مثلا یو اشاره کول شو نو دا هم ورانو زه صرف یې لنډه طریقه تاسو ته ښیم نور خپله پوهیږئ د دې مطلب دا ده چې سیده کرښه وباستل یو ځای ته وګورئ ملګرو سیده کرښه وباسي چې هر رقم یې تاسو وباستلی شئ نو ملګرو دغه ډېر جالب او ډېر زبردست اپشنونه دي په کاین ماسټر کې دا هر کاین ماسټر کې شته ده هیڅ مشکل نشته ده ښه ملګرو دغه دا د رنګ سایز چې ده دا هم موږ غټولی شو او رنګ تبدیلولی هم شو اوس مثلا دغه رنګ ده نو دا وګورئ شین رنګ ته ما بدل که سور مې شین ته بدل که صحیح شو ملګرو نو هر قسم رنګ تاسو پکې انتخابولی شئ نو دغه لاندې هغه چې ووهئ دغه ځای دا ټکی غوندې نو دلته تاسو د دې رنګ سایز هم غټولی شئ او وړوکی کولی شئ دا وګوره ما ټولو نه غټ سایز انتخاب که څومره غټ شو بیا مې ورپسې دویم انتخاب که نو هغه لږ وړوکی شو تېنه نو دا ورانوم اوس بل ټول سایزونه درته ښیمه نو دې سره څنګ ته چې کوم ده دا مې انتخاب که نو وګورئ لږ نور هم وړوکی شه هغې سره څنګ ته نور هم وړوکی شه یعنې چې هر سایز تاسو خوښه وي د رنګ سایز هغه تاسو پکې انتخابولی شئ نو ملګرو ډېر زیات جالب اپشنونه دي په دې کاین ماسټر کې هم نو ملګرو د ویډیو ایډیټ دپاره دغه کاین ماسټر ډېر زیات ضروری ده د هر یوټیوبر دپاره یا هر هغه چا دپاره چې مثلا څوک ویډیو جوړوي دوستانو دا به د نن ورځې ویډیو چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته د کاین ماسټر یو ډېر زبردست او جالب سیټینګ دروښودو نو ملګرو ما تاسو ته مخکې هم ویلې که چېرته د کاین ماسټر په باره کې تاسو ته ټول معلومات پکار دي چې څنګه پکې ویډیو ایډیټ کیږي او کم خاصیتونه لري نو ما ته کمنټ وکړئ انشاءالله بله ویډیو به په دې هکله جوړوم چې کاین ماسټر کې په کومه طریقه موږ ویډیو ایډیټ کوو نو ملګرو دا به د نن ورځې ویډیو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم استفاده وکړي او چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي نو تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم والسلام